د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پوښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینهوالو یو ځل مې بیا سلامونه نیکې هیلې ومنئ هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ به وئ او تر دې دمه به زموږ تلویزیوني خپرونې تعقیبوئ. نن ورځ مو تکل کړی چې د خوست ګولانو کیمپ ته سر ورښکاره کړو. هغه مهاجر وروڼه چې له کوزې پښتونخوا څخه دلته راکډول شوي دي دوی شکایت کوي چې موږ ته په وخت باندې لوازم توکي نه دي رسیدلي او د خوراک څښاک څه نه لرو او بلې خواته کوم ځایونه چې دي دغه په کشان سره نه لرو. نو نن ورځ موږ ورځو دوی ته سر ورښکاره کوو چې دوی څه مشکلات لري او تاسو به د تلویزیون په سکرین باندې راسره وګورئ. د خپرونې کوربه د تل په څېر زه عبدالرحمن آشنا یم او د کمرې تر شا میرویس افغان او عمر دواړه راسره دي. تاسو خپرونه راسره تعقیبوئ. د خپرونې په لړ کې به ډېر څه ننداره کوئ. دوستانو تاسو راسره ګورئ چې دغه زموږ د پاکستان څخه راغلي وروڼه چې دغه د کور ژوند دی دغه ځای تاسو راسره ګورئ تلویزیون په سکرین باندې د دغې ځای مسؤل یا دلته د دغه کور مسؤل چې دی دغه همدا اوس موږ سره ولاړ دی. د دې حاجي صاحب سره یو څو خبرې ترسره کوو چې د دوی ژوند څنګه تېرېږي په دغه یخ موسم کې که څه هم د دغې نه اخواته دغه کوم غرونه چې دي په دغې نه سپینې واورې پرتې دي او د دوی سره په یو څو خبرې په همدې مورد باندې وکړو. حاجي صاحب سړی ماشي خپل نوم دې راته ووایه. نوم دې څه دی صاحب؟ تاج علي خان. تاج علي خان. څو ورځې کېږي دلته راغلی څومره وخت کېږي؟ موږ په درشم تاریخ راغلي یو. درشم تاریخ په درشم تاریخ د 12مې میاشتې. چا کومک در سره کړی دی که نه د مچیرونو څوک څوک نه دي راغلی؟ نه در سره کړی. دغه چا درته جوړ کړي دغه ترپلې چېرته وي؟ دا په دغه کلي کې بېرته کړی دغه یوراس رونه دغه کلي خلکو درته دغه کلي خلک د یوراس واپس غږ دي نیینه مې دي هغه وکړل هغه درکړل. دغه تاسو چې راغلي دغه ځای مو چې کله کور جوړولو دغه ځای مو برابرولو چا خو څه درته ویل نه وي چې دغه ځای کې ځای ما جوړوه؟ نه زه څه هم نه خپله د دغه ځای انتخاب په خپله هم دی. څو بچیان لرئ صاحب؟ بچیان هم یې غونډو بچی مې دي یوه لاس پیړۍ یې غونډو یوه لاس پیړۍ. دغه ځای کې ځای شوي یې پوره ځای مو پکې ځي دغه ګزاره شي. دغه پیسې کوم ځای نه پیدا کوي دغه خوړل څښل؟ نشته پیسې خو سره دی نه د پلار سره راوړي دي دا مزدوري کې وکړله. کوم ځای نه مو راوړي دي پیسې؟ برمل نه برمل نه. ښه اوس څه نه لرئ بیخي؟ هېڅ شی نه لري که امیر کوم. دا اوس د ژوند دغه ډوډۍ هغه چېرته پیدا کوي دغه بېګا څخه؟ ډوډۍ خو دا پلار سره راوړي دي په کال کې لرګټي وکړل په دغه غرینه کې سټکي وکړل دغه. د دې نه وروسته به څه کاروبار کوې؟ د نه وروسته دا مرسته ده د امیر سره وشي مرستې به تاسو سره وشي مرسته سره وشي مرسته سره وشي دا وړي بچی کسه دا بچیون کسه د امیر په تشي وساتي. نو تاسو به هم خپل کارونه کوئ چېرته به ځان لپاره ځای پیدا کوئ دلته که نه ګرځئ به د نه وروسته په دغه شیانو پسې حتما کارونه ول نه کوي چې پیدا شي پیدا شي. ډېر یخ خو نه وي دغه ځای؟ نه ګزاره دغه پکې څه کوي نه دا یخ هوا یخ ده که نه؟ هوا یخ دی. نو دوستانو تاسو سره ګورئ د دغه کور جونګړه چې دغه زموږ وروڼه دلته خپله شپې او ورځې د ژوند تېروي په دغه ځای کې تلویزیون سکرین باندې راسره ګورئ همداشان دوی نوره هم ځینې کسانو سره به خبرې وکړو او په دې مورد باندې موږ خبرې ورسره کوو او د دوی خبرې به د مسؤلو چارواکو تر غوږو پورې رسوو. درنو
دوستانو تاسو ګورئ چې موږ د دغه ورور کور ته داخل ته راغلو نو تاسو دغه لنده ځمکه هم را سره ګورئ چې دا ډول کور یې دی او دلته د خپل ژوند شپې او ورځې سبا کوي دغه ماشومه جینۍ دلته ناسته ده تاسو ګورئ دوستانو یوه کوچنۍ چې سره برابروي فکر کومه هغه شمسیه هم د دوی کوچنۍ شمسیې ده زموږ کمرمین ملګری به یې واخلي تاسو بیټري هم وګورئ او داسې خلک هم شته دوستانو چې په کور کې ایر کنډیشنونه لري او ډېرې پیسې لري ډېرې روپۍ لري نو د هغه ورونو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه ډول خلکو سره باید کومک وکړي مرسته وکړي نو د دغه ورور کور تاسو را سره ګورئ اجي صاحب دغه کور د یو څه لوند نه دی ډېر نو ورننه به اوس د دغه جونګړې ته هم وبای ګورو دغه جونګړه ده دوستانو تلویزیون سکرین باندې را سره ګورئ او ډېره تیاره ده افغان صاحب تاسو یا کسي اخیستلی شئ او که نه دلته خو ورځ کې شپه جوړه شوې ده که نه د ورځې شپه جوړه شوې ده دومره تیاره ده بجلی چې د شته که نه د شته حاجي صاحب بیټري بوله ور سره ځي کالي پرې تاړه دي ته که نه ته د بیټري ولګوه چې د خلک د ځای سره وګوري ویني یې را سره ښه زموږ کمرمین ملګری وایي دغه را سره ګوري دوستانو وګورئ چې ورځ ده دلته خو دغه ځای کې شپه ده شپه په دې جوړه شوې ده دغه ځمکه تاسو هم دوستانو که چېرته زموږ کمرمین ملګری ښه اخیستی شي ډېره لانده ده په دغه باندې ژوند کول ډېر ناممکنه وي حاجي صاحب کله نه کله خو د ورږې مرږې نه کې پیدا کېږي دغه لنده ځمکه کې خلک وایي چې ورږې پیدا خو خامخا سپېکې پیدا شي پیدا شوي نه دي پیدا به شي که نه پیدا به شي دې سره سپک هم پیدا کېږي هر شی سره جوړېږي خبره خرابېږي نو هغه پخواني وختونه دوستانو را یاد شول هغه چې په یو کوټه کې به مثلا خلکو وزې تړلې او بله کوټه کې به دوی ول دغه ځای کې کوچنی ماشوم پروت دی فکر کوم که نه دغه اوده دی دغه دی خوراکی مخې را وباسلی دی دغه لږ دوستانو دغه تاسو تلویزیون سکرین باندې راسره وګورئ څومره خوراکی دلته پروت دی کوچنی ماشوم دی که نه دغه د دوی جونګړه ده دوستانو تلویزیون سکرین باندې را سره تعقیبوئ دغه بخارۍ نلونه دي او دلته زیمله جوړوي نور د کور شیان اخلوي نو دوستانو تاسو را سره وکتلی خواته لرګي هم دي هغه لرګي دي را سره ګورئ تلویزیون سکرین باندې هر څه موږ مخ پر وړاندې ځو له نورو کسانو سره به هم خبرې اترې ترسره کوو او د دوی ژوند به ګورو دوستانو را سره ګورئ یو ښایسته ماشوم دی خو ډېر ښایسته فټ ورک یې ورته وایي یا شاته ډېر ښایسته شي اچولی نوم دې چی دی ګوله سړی ماشې نوم دې چی دی څه نام یې نور ارمیر ښه څومره وخت کېږي دلته یې ډېر زوړني زوړني ولې یې دلته ښه دغه د چی روړل دغه څه شی دی معلومات یې شته دې ته مزاري مزاري دې روړل خپله د غوښ کول که نه رسي کې دې سره وي خپل ځای خپل ته یې په څه شي د غوښ کول دا مزاري پلوس د غوښ کول ډېر خو وزن نه لري درانه خو نه وي ډېر وړلی شی دغه نه نشي وړلی درانه دي دا د چی اچولې دا څومره ښایسته شی دی دوستانو تاسو را سره ګورئ تلویزیون سکرین باندې ډېر ښایسته ځای در سره ایسه که وړای شي ډېر خو درین نه وي وړای شي شاپلور د څه شی کې چارکو چیرې ته چارکو وله پرې تیره کوږي ښه پیسې ضروري کې ورته که نه ضروري ښه لمبېږي نه کله نه کله ډېر خیران شوی نه یې مخ ته وګوره هر شی داسې خیران شوي دي لمبېږي دغه سهار خو جوړ کړه لږ کې ویده شوي نه دي د بېښتون دی مکتب ته څې که نه څې مکتب ته څې سوم سیم کې یې استادون سبق ته آیي ښه سوم سیم کې یې په دوهم کې آفرین دغه جمعې څو ورځې کېږي چې وغوستې دي هېڅ نه وغوستې ښه آفرین لږ لمبېږه صحیح دو لږ د مخه صفا وي ویښتون هم د ښکلي وي که نه آفرین تکړه لوړ شه نه را د صدرۍ ژنه ځکه چې ډېر غوټ هغه دی چولی دی ښه لوړ شه آفرین څه غلی لوړ شه دوستانو تاسو را سره ولیدل دغه کوچنی ورور و چې موږ سره خبرې کولې تلویزیون سکرین باندې
دوستانو را سره ګورئ چې دغه ځای کې دوی خپل ژوند شپې ورځې سبا کوي او بیچارهګان ډېر بد حالت کې دي. د دوی سره به هم خبرې وکړو، دغه دی په کورو باندې هم هلته مصروف دي. د یای صاحب سره به یو څه خبرې وکړو. صاحب سړی ماشه نوم دی هم راته جناب ټیک السلام علیکم. نوم مې بخت خان دی و میش ته ډېر تکلیف دی که نه دوله اورې دي په صبرون ورېږي و میش د دغه ټټینه مطلب دا ستا چا یوره شنور وکړل دغه خلک یې باندې خفه شول. خبرې هم کوو. څو ورځې کېږي دلته راغلی؟ یاره دویله 14 ورځې شي 14 ورځې شي که نه چې میش دلته راغلي خو میش څه حفاظت غیر نشته که نه دا یوره شنو دا چا هغه سره وکړل ټټکلي ترپړ کې په دا کې د میش دا ژوند دی دا وخت تېرېدو دا پکې کې اوس ته میش تی به واستېدو که نه څه وکړي که نه نو حکومت دغه خبره سره کوو چې توسې مطلب دا ستی حکومت تر اوسه راغلی دی او حکومت خبره وکړه څه لیکلي وکړل که نه خو چې دوی رښتیا لیکلي وي دروغې لیکلي وي دا پته میش ته نه لګېږي ځکه چې میش خو انپړ خلک یې نه پوهېږي پته نه ورته لګېږي که نه چې میش څه وکړي څه وشول که نه خو یعنې میش خو تاسو چې هغه ناروغ دی ګربکې سیمې نه و دله ته په میش باندې دا تکلیف دا غذا کومې سیمې نه راغلي؟ کوم ځای نه راغلی دلته؟ د ګربک د سیمې ناروغ لري که نه اوله ته بمباري نه وي زه ټېسټ راولر باندې بمبار باندې که و څوک پکې نقصاني غږ شول ډېر کسون و میش هغه نه چې روغ لري په دا اورې کې و میش ته ډېر تکلیف میلاو شه که نه خو چې هېڅ هغه دی نه داستو که نه چې هېڅ هغه میش ته چې تکلیف دی که نه و ډېر په تکلیف کې ځکه چې یعنې که څه په دا ترپړ کې وخت تېري ډېره مشکلاتو په داسې یخني کې په دا شنه اسمان غوندې وخت تېري دا ډېر افسوس کې خو میش به واستېدو څه وکړي که نه طریقه وشي نه که نه د حکومت طرفه چې څه امداد وشي میش ډېر پرې خوښ شي خو چې زر هغه وشي. نو ډېره مننه صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. تاسو سره به نوره خبرې هم کوو. دغه کور د دغه حاجي صاحب د دوستانو تاسو تلویزیون په سکرین باندې را سره ګورئ. دلته یو نال راکش کړی دی دغه تاسو لوګی او دود را سره وینئ تلویزیون سکرین باندې هر څه. نو دغه کې د خپل ژوند او شپې ورځې سبا کوي. بیچارهګان دغه دوې کوټې جوړې کړي دي د خپلو خړو څخه په خپلو لاسو باندې جوړې کړي دي او دغه ترپلونه وایي چې موږ ته دغه کلي کې کوم خپلوان څوک چې لرو د دې په اساس باندې دوی ترپلونه راکش کړي دي. فکر نه کوم چې دغه سرپناه ځای هم ولري او دغه ځای تاسو را سره ګورئ چې څومره لوند دی او دلته دوی اوسېږي او فکر کوم حاجي صاحب دغه ځمکه دې دلته ژوره کړې ده که نه؟ دغه کندلي دو ولوند ځمکه ژوره کړي دو ګابرونه نه جوړ کړي دي که نه په دا کې وخت تېري چې نه وکړي او پوسو څک خو خامخا ډېره هوا چلېږي که نه ځمکه لوند به کندله لوند ځمکه ته ولوېدلې که نه چې د ډېر سولونه د ډېرې یخنۍ نه و ډېر تکلیف میش ته خو میلاو دی که نه پیسې پیدا کېږي دلته که نه دغه خپله خلخونه چې ساتي دغه سیستم دغه دا ته میش ډېر خفه ډېر په سوچ کېږي که نه چې میش دغه خنخوري ته څه طریقه جوړه کړي. څو کسان خلخونه لري؟ څو کسان؟ او ډېر یې که نه په هره کورنۍ کې مطلب دا 15 کسون 12 کسون دا هغه لري. مشران زامن چې د شته حاجي صاحب؟ مشران زامن مې یو دوه زامن دي که نه هغه ستر ته راځي خو هغه په دغه تکلیف کې دي که نه خو غونډ میش سره ګوښې سره بیل شوي یي که نه هر سړی خپله ځون ته خبره ده که نه ځکه چې خو زامن خو نن سبا د هر څه سره خپل ګوښېږي که نه دا خبره شته. حاجي صاحب دغه د څه کېږي؟ دغه د څه دی؟ ستړی مه شئ ګله. نوم د څه چی دی؟ قربان الله. قربان الله. ته دا څه دی دغه کیر ولا؟ دا د پلور دی څه دی کېږي دغه سړی؟ دا صاحب د څه کېږي تو؟ پلور ته دی؟ نو ته خو یې چې خدا نه یې پېژنې؟ پېژنې؟ ها څه مکتب ته څه قربانه ګوله؟ څو سیم کې مو ته وکسه ولې هغه وکسه څه ته یې کمرامین د سره دې ته وکسه کمرې ته شیطون ویړګی دا د څه چولې دي دغه؟ غنډې دي د مینه د چولې دي. دوستانو دغه کوچني ماشومان دي چې دغه کور دي او د دوی سره مو هم خبرې وکړې. تلویزیون سکرین باندې هر څه تاسو را سره ګورئ د دوی را سره ګورئ دغه جونګړې چې دوی جوړې کړي دي دغه یو څو خیمې دي دلته دغه ترپلونه هم دي او دغه ځای تاسو هم را سره ګورئ دغه یو څوک دی دلته کې لګیا دی مصروف دی. صاحب تا سره به څو خبرې وکړو؟ افغان صاحب ته دې خواته راتاو شه دغه
خبره نشه کولای نه خبره ما که دغه شی جوړوي صرف دا راته وایي دغه شی جوړوي او نوم دې شی دی درګای درګای ښه دغه تیږې شیان خپله سره برابره دا خپل برابر و ښه څرنګه په تکلیف شوی نه اوبه شی پیدا کېږي که نه پیبه نشته ټانکۍ سره ملاو شي دلته نږدې ښه دا اوبه یې کوم ځای نه راوړه د کومې خپلې اوبه ټانکۍ نه وروړي لرې ده درنه لره دور تکلیف به وي ډېر تکلیف ډېر دی ته نور شی نشته دلته تاسو کې نه لرئ دغه ټټونه چا درکړل دغه دا ټټونه دا یورا شنور وکړل میشته وکړل یو شاو نه ویګو دلته دا یورا شنور وکړل دلته دا ټټونه وکاره ها تا مثلا تاسو چې نه لرل دغه سره غلي وي دا غاصره غلي وي ها اوس دغه خلکو به ډېر په تکلیف وي څوک ناروغون څوک شته دلته داسې مشران ناروغان چې زیات لري څوک مشتاق کې زړه ښځه یا مور څوک ښه ډېر دي هغه بیمارون ډېر دي ښه رنځینه دي کلینیک ته کله نه کله وروړی که نه کلینیک هلته ور کلینیک ته دا څه وخته بعد نه دي برړی سپه بیا ویریږه ولغه ها څه خو درته وایي نه دوا درکوي دا ویرو کوي نور داسې مشکلات لرئ چې د لیدونکو ته یې ووایي مشکلات څه چیز کې ډېر لرئ دا خوړې کسه مواد کسه دا ټینا کسه دا وکارې میږ نشته کټې سرته ملاو شي دا وکارې ښه دغه شیان نه دي درته نه دي ملاو شوي درته د خلکو چلند څنګه دی تاسو سره دلته کوم افغانستان خلک چې دي ښه باروغه ښه رېږده افغانستان خلک سره کله نه کله خو جنګونه چې نه کوي تیز خبرې خو نه نه تیز خبرې نه کوي عسکرو چال چلن هم در سره ښه ده ښه ده ښه باروبار دی نو ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړو دوستانو تاسو سره ګورئ تلویزیون په سکرین باندې چې دغه ورور لګیا دی په خړو باندې دغه ځای جوړوي بیچاره لګیا دی او د کوم ځای چې جوړوي د څه لپاره دوستانو تلویزیون سکرین باندې دوستانو دلته نور ورونه هم لګیا دي موږ باید دوی سره هم خبرې وکړو دغه سپینې یو ان اس اف هغه هم دلته ودرولې دي را سره ګورئ د دوی سره به هم یو څو خبرې وکړو دغه ځای باندې فکر کم لګیا دی ځای جوړوي ای صاحب سړی مه شي ښه جوړ یې شکر دی ای صاحب دغه ځای باندې ګوښی لګی که نوره څوک در سره دي دا خو دا تامبیون چې کوم دي دا یو راشنو خپلو نه دي یو راشنو چې دولا روغللي یو راشنو والا روکړل چې دا خو امن تاسو جوړ کړئ که نه دا ولا کړس دي دا کټې مې د لګیایي دا سره جوړوي دا تکلیف کی که نه دا اور نه لګیایي دا وچیږي نه راکېږي نه دا لرګي دی کوم ځای نه راوړي واجي صاحب دا مې خپلې ګروبې کې سیمې نه راوړي دي چې کومه دو لو صاحب مې دا شاعر وخوستل مو چې ضرورت خو په پاس کاوې څه وي ښه دا اوبه پیدا کېږي که نه دغه اوبه کې مې اوبه چې دغه اوبه چې دلته راوړه خو پرې چانټۍ ته ښځې مزدري مې که مو یوه دي خبریال راغلی وم مو ته دله ورته نه کړی چې دله میشته چانټۍ دله باره جوړه شي ورته ولګېږي که نه اوس دې خو هغه لوړه چې کومه دو که نه دوستانو هغه ټانکۍ را سره ګورئ موږ کمرامین فکر کوم واخیسته د دوی څخه ډېره لرې ده که دلته نږدې یو څه ورته جوړ شي دلته مسلسل څوکاړي دي ته جوړه شي لیټرین ورته جوړ شي که نه دغه ځینې لګیا یې دغه دا لګیا دا نه خښته مې ورته وکړې لګیا دا نه که دا ویشتني خورئ لګیان چې کومه دو دا زکه دغه هغه چېرته وي دغه لرګي چې کوم دا خو مې ګروبې کې سیمې نه چې بمبار مې د غاښه تایر مې ایښي وي مخامخ مې لارۍ ته ورچه کړل دا کړه پرته مې ورچه کړه مخامخ مې وویل چې څه ځي د راشې دا را خو امن د ته پرې جوړوي چې ځون خو خوندي کې یعنې که سابادا مې د چې لګیا شوه دا مې ور ودرول لوسه مې سره وروړو دوله مې کټه کړل یعنې دا وطنه شپې لاس چې کومه دو پې لګیان د اوورې ورځې نه خو شنه ورځ خو کونه دا ګورتینه مې غول پرېښول چې کومه دا یعنې که ساده کې کیلۍ پټاوه دا به زلې سره بدلول دا لباشه باکه تامبیون خو پراتی دي چې کومه خو دره روکړې وي چې ته مثال دره ځي ځایګی باروبار کې تیمیش دا تامبیون خپل روکې ظاهره تو قبیله پکې کښېني که نه تیا خو خپل بیا ورکاوه حکومت نه میشته چې کومه د تامبیون راځي نه کټې روکوي چې دا سړي پخوري دي نوې کالي بایدلي دي دا پخوري دي نو یې بیل غار ته جوړوي خپله اوس وایې دغه کوم شیان برابروئ ځان خو دا نیز خو خپل لګیا یې وینې دا به ځلې دا دا نیکه سره ګورتینه وینې هو دا لوسینه مې غون چټ پټي
خو دا خو دا انځستې مجبوري ده دا کاروبار خورئ که مجبوري ده چې دغه وکړي که دغه دیوالونه تاسو دوستانو را سره ګورئ چې دومره ټیټ دي چې اوس یې موږ سرونه دلته لګېږي که نه دغه چات یې دومره لوړ نه دی خو بېچارهګان لګیا دي د باد حالت سره مخامخ دي تاسو د دغه ورور خبر را سره واورئ موږ د باندې ګورو هغه د یو بل ورور هلته لګیا دی په کار باندې لګیا دی دغه حاجي صاحب لاسونه مو چې ولیدل په وینو باندې یو څه داسې لړل شوي غونته ول ځکه هوا یخ ته داسې کار نه هم ترسره کېږي دغه منډونه دي دوستانو تاسو چې را سره ګورئ چې دوی جوړ کړي دي دوی د مسؤلو کسانو څخه سر ټکوي چې تر اوسه پرې موږ سره همکاري نه کړې څومره ورځې کېږي صاحب چې ستره یاره دا اوره نه مخکې 2 ورځې مخکې رغولې اوره نه وه اول اوره دلته چې وچوله دلته شپاړه شپې کېږي ستا با چې دغسې دا پته نشته زه په 13 شپه لګیا کاروباري نه کوم دا نه لګیا دا تون دغه خاجه پلا اچوي لوسینه غون کټ په سول کې ما دا نه کزه در آداب طریقه جوړوي که نه بله چې خو بیا څه وکړي دا یوره شنو تمجون ما دا روکړو دولته ملګری یور دیش کې ما د مخامخ یې وویل چې دا تو زره قبیله پکې خواندي کوي پوسه اوره وریږي چې تو زره کې ځي ځای کوي باروبار که د انتیوالو ته چاته د بدري کاډې ورننوځي وایي به واسطه ورننوځي که نه هر سړي خپله کاډه وي که نه چې خو به واسطه یې پکې پنډېږي مجبورۍ نه بهر څه کوي حاجي صاحب که نه دا دولته جوړوي سره ها نقشه دې چی چولې دغه چی جوړوي حاجي صاحب دا داس کچکیلې جوړاوه چې داسته کرای سمې مبته په پیسې مې کمین دغه مثال کا حکومت رو بیا پوسا پیران کا چې کیما دا ټاټو پوسا په وچاو چې دا اندلا به درګلر پرد چې کیما سیلش کی غاوی ته دوره پکې وي شاشه دوستانو تاسو را سره ګورئ تلویزیون سکرین باندې چې دوی دغه لګیا دي بېچارهګان دغه ځای داسې جوړوي چې دلته د خپل ژوند او شپې ورځې کې صفا کړي او دوی د یو تکتیک نه کار اخیستی چې ځمکه یې ژوره کړې ده پاس چې تر څو ځکه دیوالونه نه جوړېږي دومره زر وخت کې لنډ وخت کې که نه دا چې یادونه وکړه چې پاسه نه به یو ټاټ په واچوو لاندې به موږ خپل د ژوند شپې ګزاره وکوئ لکه څه ډول مې چې مخکې یو ځای ته ورنوتل یو سیستم جوړوي یا په پیسو اخیسته یا دولت ورکړی چې تر څو میرته یوه چانټۍ 2000 لیدو دا ویله چې دا ډېرې کاډي ما درو کولی شي ته ضرورت یې دی چې بیا ده به واسطې وي خو موږ خو دو به واسطې ته څه یې چې اولمانه د نه کېږي ته به دوه ورلوس نه کسه دا مشکل شته موږ خو به واسطې دو بیا څه وکړي نو دوستانو تاسو تلویزیون سکرین باندې را سره ګورئ هر څه موږ مخ پر وړاندې ځو تاسو مې ملتیا کوئ ځینې تازه کورنۍ د پکتیکا ولایت نه راکاږه شوي دي چې موږ د هغې دپاره د سروې ټیمونه لیږلي دي 211 کورنۍ سروې شوي دي د هغوی لیستونه د یونیسیار مرکزي دفتر د وزارت مقام او د ولایت مقام سره شریک شوي دي انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دوی لپاره د کومکونو په اړوند بندوبست موجود شي یونیسیار پخوا دلته دفتر لرلو ولی اوس د دوی دفتر مرکز کابل ته انتقال شوی ده دلته د کډوالو چارو ریاست د کډوالو مکمل گزارش اخلي دوی ته ورکوي دوی د مرکز نه د دوی لپاره کومکونه تدارک کوي دلته ORCD مؤسسې د WFP سره قرارداد کړی ده که خوراکي موادو کمک رسیږي که د غیر خوراکي موادو کمک رسیږي روزانه به د انتقالي او د د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینوالو خپرونه تاسو راسره ولیده د خپرونې جوړول پر موږ قضاوت یې پر تاسو تر بل یو داسې پروګرام چې بیا زه عبدالرحمن آشنا او د کمرې تر شا میرویس افغان او عمر درته راځو یوه بله خاص خپرونه درته چمتو کوو تر هغې پورې مو پر لوی او ځواکمن خدای سپارم تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ به تاسو دعاګانې کوو الله مو مل شه